نن زه غواړم تاسو ته څلور شیان وښیم: ډیلیټ، انډو، انډرلاین او ایټالیک. دا څلور شیان. ډیلیټ د دې دپاره په کار کېږي چې تاسو یو شی د منځه وړئ. مثلا موږ غواړو چې دغه مواد د دې ځای د منځه یوسو، نو انتخاب به یې کوئ. چې کله مو انتخاب کړه په کیبورډ کې د کیبورډ په ښي خوا کې په هغه ټاپ ترین برخه کې د ډیلیټ توکمه ده، په هغه باندې به کلیک کوئ. څه شو؟ ډیلیټ ترسره شو. دا مواد مو د منځه یوړل. انډو بیرته هغه شیان چې مخکې کړي دي د هغو بیرته منځته راتګ. نو که چیرې موږ د انډو شارټکټ وګورو، کنټرول جمع زی، چې تاسو کنټرول جمع زید ووایئ نو دا به بیرته د منځه ولاړ شي. صحیح شو؟ بل انډرلاین دی. انډرلاین د یو شي تر لاندې خط کش کول. مثلا که تاسو غواړئ علمي نوم ولیکئ، د هغو تر لاندې باید هغه خط لاندې کش شوی وي. مثلا د جنس او د سپیسیس تر لاندې هغه خط کش کېږي. نو مثلا زه د نمونې په شکل باندې دلته لیکمه چې سید. صحیح شو؟ دا مو ولیکه. نو د دې په خاطر باندې چې زه د دې تر لاندې خط کش کړمه، هغه ساده شارټکټ یې کنټرول جمع یو دی. صحیح شو؟ نو زه به په دې ځای باندې کلیک کړمه او کنټرول جمع یو به ووایم. تاسو وینئ چې د سید تر لاندې دلته خط راغله. موږ کولی شو چې د دې تر لاندې هم خط کش کړو. کنټرول جمع یو به ووایو، دا موږ ته راځي. بل ایټالیک دی. په ځینو ځایونو کې زه به بیا هم د علمي نوم د لیکلو طریقه چې ده، سپیسیس او جنس او سپیسیس چې دواړه لیکل کېږي، هغه باید په ایټالیک شکل باندې ولیکل شي. نو مثلا زه لیکمه چې ایکولای. ایکولای د یوې بکتریا نوم دی. که چیرې موږ تاسو دا په علمي شکل باندې ولیکو په دې رقم باندې، دا غلط دی. نو علمي لاره یې دا ده چې باید دا میلان ولري. نو ساده طریقه یې دا ده چې موږ کنټرول جمع آی. کنټرول جمع آی چې ووایو دا خپله ایټالیک کوي، یعنې دو ته میلان ورکوي. دغه د علمي نومونو هغه مسلکي لاره ده او دو په څنګ باندې لیکلو ته ایټالیک وایي. نو په یاد مو وي ډیلیټ ورکولو ته وایي. انډو کوم کار مو چې مخکې کړی دی د هغې بیرته رامنځته راوړلو ته وایي. انډرلاین د نامه یا د یو شي تر لاندې د خط اوښکلو ته وایي. او ایټالیک میلان ورکولو ته وایي.